د لوی او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو ښه راغلاست زموږ نننۍ خپرونې ته. نننۍ خپرونه کې غواړو تاسو ته د اوداسه سنتونه بیان کړو. آیا تاسو پوهیږئ د اوداسه سنتونه څو دانې دي؟ آیا پوهیږئ د اوداسه لومړی سنت کوم سنت دی؟ آیا پوهیږئ که له دغو سنتونو څخه یو یې پرېږدو آیا زموږ لمونځ اودس کیږي او که نه؟ آیا پوهیږئ د دغو سنتونو ورزده کول یو بل مسلمان ته الله تعالی به موږ ته څومره اجرونه راکړي؟ نو د دغو پوښتنو ځوابونه په دې خپرونه کې موږ ته به مدثر صاحب راکوي. په لومړي سر کې ورته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست خپرونې ته. مننه. لومړی تاسو سلام کوم، بیا ستاسو قدرمن لیدونکو ته سلام کوم. مننه کوم تاسو نه چې ماته بلنه راکړه په خپلې ښکلې خپرونه کې. مننه هیله کوم. ښه مدثر صاحب، د اوداسه سنتونه ټول څو دانې دي؟ د اوداسه سنتونه ټول 10 دانې دي. لومړی سنت یې کوم سنت دی؟ لومړی سنت بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي. ښه، ډېر ښه. نو بسم الله الرحمن الرحیم باید په کوم ځای کې وویل سي؟ موږ باید بسم الله الرحمن الرحیم په اواز سره چې اودس شروع کوو نو باید ووایو. ډېر ښه، ماشاءالله. قدرمن لیدونکو، اوس به مدثر موږ ته یو په یو تشریح کړي. مهرباني وکړئ. ولې نه، زه باید تاسو ته یو په یو تشریح هم کړم او ښه به یې واضح وایم چې تاسو ښه زده شئ. اوس به یې د دویم سنت نه شروع کړم. دویم سنت پریولل د لاسونو دی. دریم سنت مسواک وهل دی. ښه مدثر، په مسواک وهل باید په کوم وخت کې مسواک ووهل سي او د څه لپاره باید مسواک ووهل سي؟ مسواک موږ باید کله چې موږ د خپل خوله پرېمینځو نو باید مسواک ووهو. مسواک باید د دې لپاره ووهو چې موږ مخکې له اودس نه چې ډوډۍ خوړلې اوسي یا هم کوم بل څه هم خوړلي اوسي، که زموږ په غاښو کې هغه نښتې اوسي نو که هغه د لمانځه په وخت کې زموږ د خولې څخه راوځي او د غاښ څخه راوځي او موږ هغه خولې ته راسي نو زموږ لمونځ مکروه کوي، فاسدوي. نو باید د همدې لپاره موږ مسواک ووهو تر څو هغه هر څه زموږ د غاښو په منځ کې بند وي هغه ټول راووځېږي. ښه، ډېر ښه. مهرباني وکړئ نور سنتونه یې هم بیان کړئ. ولې نه. څلورم سنت د خولې پرېولل دی. پنځم سنت د پوزې پرېولل دی. شپږم سنت مسح کول د سر دی او د غوږونو دی په اوبو سره. اووم سنت خلال کول د ږیرې دی. که چیرې ږیره ګڼه وي او که چیرې ږیره رنګړې وي یا کمه وي نو اوبه رسول یې د ږیرې بیخ ته فرض دي. او همدارنګه دا هم سنت دی چې موږ د خپل د پښو د ګوتو منځونه خلال کړو. که چیرې ګوتې سره چسپه نه وي او که چیرې ګوتې د پښو ګوتې سره چسپې وي نو باید اوبه یې منځ ته وروځو چې دا فرض ده. اتم سنت تکرارول د پرېوللو دي. درې وارې، لکه چې موږ د خپل لاسونه 3 وارې پرېمینځو، خپل خولې ته 3 وارې اوبه اچوو، خپل پوز ته 3 وارې اوبه اچوو. نهم پاکول د ځای د استنجا دي په اوبو په تیږې سره، په لوټې سره او یا هم په کاغذ تشناب سره. لسم استنجا وهل دي په اوبو سره. ښه، ډېر ښه. ډېره زیاته مننه مدثر صاحب. که موږ د دغو سنتونو کې یو پرېږدو آیا زموږ اودس صحیح کېږي او که نه؟ نه، زموږ اودس موږ ګناهګاره کېږو نه چې موږ د دغو سنتونو څخه یو پرېږدو. خو الله جل جلاله به په هغې دنیا کې زموږ څخه ډېره سخته پوښتنه وکړي چې ولې موږ دغه سنتونه پرېښودل. ښه، قدرمن لیدونکو، نو موږ باید هم د اوداسه سنتونه یو یې هم پرېنږدو. الله تعالی به موږ ته څومره اجرونه راکړي چې دا یو بل مسلمان ته ور وښیو. موږ ته به الله جل جلاله ډېر اجر او ثواب راکړي د دې لپاره چې موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یاستو، باید موږ د هغه سنتونه پر ځای کړو. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونې ته راغلی او سنتونه مو بیان کړل. مننه تاسو نه مننه کوم چې ماته بلنه راکړه په خپل خپرونه کې. هیله کوم. قدرمن لیدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې تاسو په لوی رب سپارم. ښاد خوشحاله اوسئ.